بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات ملئ. نن دغه مسله د روسیه د موږ په ګټه ده که امریکا. دوه زبرځواکه هیوادونه د روسیې سره اړیکې جوړول او روسیې ته نږدې کېدل آیا د موږ په ګټه ده که د امریکا؟ کولی شو دواړو سره یو بالانس سیاست ولرو، دواړه خپل کړو که نه؟ که چیرې روسیې ته نږدې سو د امریکا عکس العمل به څه وي، او که امریکا ته نږدې سو روسیه به څه وایي؟ یا تر څه وخته به د دواړو د فوټبال په میدان کې لکه توپ په لغت وول کېږو او هرې خواته به ځغلو او نړۍ به وړاندې روانه وي، او د ځینو معامله رهبران د لاسه به کله هغه سره او کله ده سره د موږ ملت په برخلیک به کار کوي، او نه به پرېږدي پرمختګ ته، نه به پرېږدي ژوند ته، ازادۍ ته، ښه خوراکو څښاکو ګټو ته، د خپل شتمن هیواد له شتمنۍ نه ګټه پورته کولو ته، خپل هیواد منظرې نه لیدلو ته اجازه نه راکوي. دا به تر څه وخته کړي وو؟ ملګرو، ځینې کسان وایي چې بدبختۍ عوامل په دې کې دي چې جغرافیایي مشکل موږ لرو، مهات په وچه یو، اوبه ته نږدې نه یو، فلانی هیواد په موږ کې ګوتې وهي او لاس وهنه کوي، ګاونډیان موږ په عذابوي، زبرځواک هیوادونه، دا او دا او دا. داسې نه ده. نړۍ کې ډېر هیوادونه دي چې وچه سره اړیکې لري، په وچه باندې تړل شوي دي، اوبو ته اړیکې نه لري. ډېر هیوادونه دي چې قوي ګاونډیان لري، مانه خپله عقل و ماغزه لري، هیڅ وخت پړه په بل نه اچوي. الله پروردګار ټوله دنیا یو واره خلق کړې ده، ټول انسانان د جوړ کړي دي، هغه رب العالمین ده د ټولو، هر څه په طبیعت کې اوجه ولې هغه وړاندې ځي او ته وروسته ځي. خبره ټوله په عقل و مغزو کې ده. په دوه شي کې ډېره مهمه ده. یو چې انسان خپله ګټه او تاوان باندې پوه نه سه، دا نورمال انسان نه ده. طبابت هم دا وایي، علم هم دا وایي، پروفیسر و فلسفه هم دا وایي، تجربه هم دا وایي چې په خپل نقص و تاوان پوه نه سه او ګټه باندې پوه نه سه. کله چې پوه سو دا مې ګټه ده، کله چې پوه سو دا مې تاوان ده، ته بیا نورمال انسان یې. دا تفکیک باید وکړي. دا ډېر عمده ده. بل انسان چې دوست او دښمن ونه پېژانده، دا نو انتهایی جاهل او ناپوه انسان ده. دوست هغه تا ته ښه رسېږي، ښه هغه تا ته ښه رسېږي، نور په دې کې بل سوال نشته د سیاست او فلسفه کې. دې پسې مګر چې پرون څنګه و او بل پرون څنګه و. دښمن یا بد هغه ده چې تا ته بد رسېږي یا دښمني در سره کوي، نور له دې نه پورته نه ځي. دغه اصل باید ونیسي. هر څوک خپله، یو نفر ته د خلکو بد ایسېږي، تا ته بد وایي، اما هغه تا سره ښه ده، هغه سره بد ده، تا ته ښه ده. ته د هغه په خبرو مه غولېږه. په ډیپلوماسۍ کې هم موږ ته درس راکړی شوی، د هر چا په هکله اورئ، عمل مه کوئ. خپله د انسان رفتار او کردار ګورئ، خپله یې ګورئ څه وایي او رفتار یې ګورئ څه کوي، په هغه باندې عمل کوئ. معمولا موږ همداسې کولم. همدا زه خپله شخصي ډیپلومات په حیث همداسې عادت شوی. یو نفر د چا دښمن نه مرم، تا سره دوست ده، ګټې دې ګوره. وایي که نه د دوست د ما دوست ده، د دښمن د ما دوست ده، ځکه د ما دښمن ده، دی د هغه دښمن ده خو ما سره دوستي کوي. د ما د دوست دښمن د ما دښمن ده. دا یو اصل دی. هر وخت چې تاوان مخه ونیسې په ګټه کې دا مسایل، دا شیان، دا ویل سوي خبرې تجربه سوي دي. نو بنا اوس راځو دې ته چې افغانستان کې ملت وروسته پاتې و، تیاره کې ساتل سوی و، مختلفې ډلې راتللې، مختلف کورنۍ راتللې، دلته حکومت کاوه، هر څوک یې تر ننه پورې په شفافیت نه و، په پټه ساتله، دوی په پټه معاملې ورڅه کول، شعار یې نور ورکوله، د دین په نوم، د اسلام په نوم، د وعدو په نوم، ډیموکراسۍ په نوم، د کومک په نوم، د مرستو په نوم، د جهاد قربان خلک په دې غوا کول. بیا ولو سیمې او کلي او قانون یو چا سر راپورته کوه پټ راوسته، یا به امتیاز ورکړه یا به یې تېر کړه.
یا به نورو ډار سول یا به داسې امتیاز اخیسته ده به هغه غولوله په همدې وجه موږ شاته پاتې شو. اوس راځو لنډه اساسي خبرې ته. طالبان په رسمیت وپېژاند روسیې ګټه چې کوي که نه کوي، یا روسیې ته اوس متقي روان ده. اول خپله متقي محدودیتونه درلودل په زړه زارې اخله، ځکه چې محدودیتونه لرې ته زړه مشکل لرې، بیا خو وزارت خارجه څه کې لاړ شه، بل بخش ته بلې څانګې ته لاړ شه. خو خیر هند ته هم ځي او روسیې ته هم ځي، خو کاشکې ته یو اجنډا قوي ولرې، یو څه اصلاحات دې راوستلي، یو څه دې کړي چې لا سرونه ولري، خو غواړي د خپل اهدافو دپاره احزارۍ دي درته وایي څه وکړه، ځکه تا خو نه د نجونو ښوونځي جوړ کړي دي او نه د کوم اصلاحات راوستلي، نه د غیر طالب او اداره کې بل څوک راوستلي، خو هغه د خپلو مقاصدو لپاره تا غواړي ورځه غلامه منډې وهه خواته دې خواته بېرته راځه، چې ته خو برنامه نه لرې، تا کوم مطبوعاتي کنفرانس ورکړه چې چیش دپاره ځې، بېرته چې راسې بیا ته دوره نه لرې چې مطبوعاتي کنفرانس ورکړي وایي څه هم راوړه. به ډېر ښه خلک و، ډېرې ښې خبرې، ډېر ښه مجلسونه، ډېر ښه خوراکونه وو، بېرته بیا راغی خېټه وه غټه سوله. په هر حال را بسو اساسي خبرې ته. روسیه او دام ورته ایښی ده، دا څه باګرام خبرې هم سوله، دا دې لپاره چې روسیې ډېر نږدې کړه دا خلک د په رسمیت وپېژندل، اوس یې غواړي او کله زمین کابلوف راځي او فارمات مسکو ته اجازه ورکوم، شانګهای ته ورکوم، دا کوم امریکا ورخطا کړې ده. لکه کله چې کارمل کوم روسان راوستله یو وارې نو صاحب غر باندې اور بل څه زر رباني و صاحب، هغه بل څه نه مې دا خاینین نور و، خالص و، مجددي و، نبي و، او دا بلې پیرګراني و، دا زر وغوښتله سپینه مړۍ ته کارتر سره ناست و، خبرې ورسره کولې چې څه وکړو څه ونه کړو، زر پلانه جوړ کړله. جنرال حمید ګل په جګه تنظیم یې که ایران روسیه ورخطا سو اشګانه یې جوړ کړله، بس هغه خو ډب نه جهاد نه بل و نه بل و سر راغله. هغه داود خان واقع تللي وه، دا خبره د روس کوي په هر صورت باندې بیا روسان ووتل، دوی راغله بیا هم جنګ کاوه، لکه طالبان چې امریکا سره وربند کړی و، ملت په اردو سره جنګ کاوه، 20 کاله د امریکا شور ورکاوه. بل هغه نه بیا نو چې کله کمونستان هم ختم شول، دوی په خپل منځ کې سره جنګونه په قدرت کوم تباه ته برباد یې ټول کابل په هر صورت چا وکړه دا روس کړی ده. اوس راځو روسیه همیشه افغانستان ته د یو عایل نقطې په سترګه ګوري، همیشه عایل په سترګه ګوري، او همیشه افغانان د افغان حکومتونه ټېله کړي دي د غرب خوا ته، د نورو خولې ته، ډېرې وعدې کړي دي، بیا په واده وفا نه ده کړې. هر لښکر چې موږ ته راغله شمال د روسیې لخوا راغلی ده، دا سیمې ټولې مخکې نه حریم د روسیې وي، دا ملکونه د مرکزي اسیا اوس آباد شوي یو مملکت، دا 80 کالو کې کله چې شوروي د باد کړ، مخکې دا شاړې وې، غوره نفوس نه و، دا مربوط دی روسیې ته، زاري و بلشویک و دې قصو وي، دلته به راتلله کاروانونه او شیان به تېرېدل، چا به غږ نه سو کولی، دیجنې باج و هر څه اخیستله د ډېر پخوا نه تاریخ نه. دلته که موږ د هغه حمله سوې د اسکندر مقدوني موږ له شمال نه راغلی ده، 336 کاله مخکې له میلاده. یوازینی لښکر چې موږ ته راغی د موریا کورنۍ و، اشوکا پاچا و، دا هم له غرب لخوا راغلی، د شمال غرب نه، له پامیر دې جوړه کړه چې مستقیم په جنوب رانغی، دا د 223 کاله مخکې له میلاده. دا بوتان راوړه، دا بامیان بوته و، دا لاهور کې بوته و، دا جوړ کړه میترا و ګندارا بوتونه و، دوه رقم، یو یې ناست دي، دوه که یې ولاړ. نور دوستانو تایریان هم که راغله، سلجوکیان راغله، ساسانیان راغله، سامانیان راغله، تیمور ګوډ راغی، مغول راغله، چنګیز، بابوریان راغله، دا هر څه کروغ کورنۍ که راغله، دا ټول موږ ته له شمال راغلي، دوی راوستلي دې خواته، له ځانه ولې دې خواته راوستلي، په همدې کې بیا یو ډلې تپلې خلک هم راغلته پاتې شوي دي. تاریخ ډېر اوږده چې وزات ټول تشریح کړو. بیا همدغه خلکو سره چې راغلي دي، بیا به همدغه پښتانه و افغانان دا یې بیا مخې ته کړي، جنګ ته بیا تللي، تر هنده پورې هلته حکومتونه کړي، بیا بېرته همدغه پښتانه یې وژلي دي او له منځه وړي دي. ایران فارس نام ته په موږ حملې کې سوي دي، د روس په تفاهم سوي دي،
په تنهایي نه څه کولی او دلته د حریم د روس فکر کاوه. زه په 2001 کال 2002 کال فکر کوم ایټالیا کې ډیپلوماټ وم. هلته یو کس راغلی، نوم به یې نه اخلم ځکه هغه د موږ سفیر هم د پاچا مسای و. له دې سره لاړلو بالاخره الجاتا کې و، هلته حضرت و، صدر ولی و، دا و. خو لنډه داسې یو نقشه راوړې وه، ده مختلف نقشې و، ډېر اسنادونه وو. هغه چې د پامیر پاک له څو بلوچانو پاک له څو دا پرېږدو، بل بحث ته چې ما ویلي دي پخوانیو ویډیوګانو کې. خو دلته یو شی و چې د نقشې پخوانۍ چې کېښود ته د افغانستان 4 خطه و. ډېر جالب و، موږ ته ډېر جالب و. ما په بعضو فیسبوک ویډیو کې ایښی وم، دا نقشه چې کله کاپي کړی وم ما ځان ته. یو خط دغه د مارګلې او شیرخان قلعه دغه ځای کې تقریبا پروت و، بل خط دغه ډیورن و. دا 2 خط مربوط د غرب و. هغه وخت اسپانیا او پرتغال ډېر په قوا قدرت هغه کې و، بیا وروسته انګریز راووت. بل خط کاپیسا یې ورته ویل، باګرام کاپیسا دغه جوی کې چاریکار څه دلته پروت و. 4م خط مامو سیند سره و، دې ته آیل سیمه ویل. دغه 2 نور خط د روسیې تزارې مربوط و، یعنې هغه ځایونه د شوروي خو و، آیل خط دلته و. داسې بیا مملکت ته ستر بابا احمدشاه بابا جوړ کړ په خپل توانمندۍ او افغانان پورته، بیا بل بحث ده، بل یې ګډوډ کړ دی که. اوس نو کله چې حکومت جوړېده، افغانستان جوړېده دغه آیل نقطه کې، تاریخ به رالاند کړو. دلته سرجن ملکوم په 1801 کال کې له ایران سره یو معاهده امضا کوله. دلته توتکیان راپورته سوي دي. نو اول کې په 1900 تقریبا 22 کال 1909 کال میرویس نیکه راپورته سو. په 1922 کال کې دغه زوی صفویان امپراتوري ختمه کړله. په 1948 کال کې ستر احمدشاه بابا شیر سرخ جرګه وکړله. کله چې تماسق قلي نادر افشار مړ سه، افغانستان جوړ سه، نقشه جوړه سوله، تاریخ جوړ سه، امپراتوري جوړه سوله، مملکت جوړ سه، حکومت جوړ سه، نظم جوړ سه. د احمدشاه بابا شعار هم دا و، ځکه کله نادر قلي د محمد قلي د خپل اوښ لاسه مړ سه په قلاتیه کې د مشهد. ستره بابا کولی سه هلته حکومت کړی و، ځکه آزاد خان هم حمایتګری و چې په پښتون و، هلته په آذربایجان دې ځای کې حکومت کاوه. صفویان ختم و، ځکه نادر افشار جانشین دی و، دی هم د پوځ مشر و، هم د ګارد مشر و د شاهي. نو کولی سه حکومت یې کړی. ده ته فکر همدا راغی چې زه لاړ سم خپل وطن کې، هلته وطن افغانستان کې وطن جوړ کړم. ځکه دی راغی خلکو ته ویلې چې هر څوک خپل متل لري. فارس خپل حکومت لري، عرب خپل لري، هند خپل لري، بیسین یا چین خپل لري، ترک خپل لري، تاجک خپل لري. مثلا عربو ټول یاد کړه دوی خپل حکومت لري. موږ یې نه لرو. موږ 2 مشکل لرو، کنې موږ باغونه، ځمکې، سیندونه، ملت، اوبه، هر څه لرو. 2 شی نه لرو، یو اتفاق او پاچا. که دغه 2 ولرو، موږ نه مغول کنیزې اخلي او غلامان، او نه صفویان په موږ بیا حمله کولی شي او غلامانو کنیزې به اخلي. دا خلکو اتفاق ټول قومونو سره وجه. هلته یو تنه پښتانه نه و، پتیالي سنګ هم ورسره و، د اوسني پنجاب مشر. مثلا بلوچانو سره و، د خپل نصیر خان بلوچ ناست و، د ده کاکا خسر هم و، د میر عبدالله بلوچ ورور. علي قلي و چې بیا پس د هرات و دې ځای کې هغه و. د ازبکانو مثل سلمان و، د هزارګانو مشر، او بل شاهرخ هزاره و، عبدالهادي قزلباش و. داسې نور ټول سره راټول اتفاق سره وکړ چې موږ تاسو سره یو ځای کې حکومت جوړ سه.
دلته دوریانانو حکومت کاوه دوی استقلالیت اعلان کړ د امپراتور عثماني سرم داسې ورور په صفت ورته کتل احمدشاه بابا خطونه چې ورغلي وه عباس ته دغه وخت یو امپراتور یې و یعنې زه مې یو دلته هغه یم هلته حجاز کې مځکه واخیستله حجاج ورته د یو امپراتور په اسمه د هند کې حملې کولې او دې خوا دا نو د علاقمندي انګریزانو ته او روسانو ته نه وه ځکه دا خو د عیل نقطه وه دا څنګه کېږي ځکه بیا نو کراکرا ورو دوی تصمیم ونیوستې دورانان منظور نه رسېده ځکه د پاچا با قوت زیات و روحیه عالي وه اتفاق وه میرویس نیکه وخت کې هم نه سو کولی تیمورشاه وخت کې بخښنه تیمورشاه دوراني ځکه هماغه سلسله سیستم روان و شاه زمان په وخت کې دوی یو څه رخنې شروع کړلې دلته دا وخت ما څه خبره وکړه چې سر جان ملکم راغی د ایران سره او روسیې سره دا تفاهم وکړه چې موږ د امپراتوري دورانیانه ختموو دا یې تاسو په ګټه هم ده د ما په ګټه هم ده وضعې ختموم دې وخت کې نو د هغه راغلی و دغه کمپني شرقي د هند دې خواته توجه کړې وه خو دوی دا چای ما او د هغه تجارتونه وو دوی سره ومنله دا و چې شاه زمان به چې کال ته رنجیت سنګ راپورته کړ الفستون راغی او دا قصې سولې نو شاه شجاع هم راپورته کړ دې خواته ایران یو کار وکړ د جمال خان چې د لوی جرګه د افغانستان کې ناست و او مشر و او ستره بابا احمدشاه بابا ته ډېر احترام کړ د پلار صفت یې ورکړی و حتی وایي لاس ورته مچ وکړه مشر و دغه زوی پیدا محمد خان د دوست محمد خان پلار دغه په توطیه کې ایرانیانو مړ کړ روسانو او دا مستقیم په شاه زمان باندې واړاوه دغه زوی و که وراره و کامران وایي دا ده مړ کړ دلته اوس دغه مشر زوی وزیر فتح خان پاڅېده د پیغمبر خان 4 زامن و د مختلفو ښځانو 4 دا دوست محمد خان و صاحب عظیم خان و سید محمد خان طلایی و کندل خان و پمشدر خان و رحیم دل خان و همداسې سید محمد خان و یار محمد خان و نو ډېر زیات و د ده مشر فتح خان لاړه ایران ته و ایرانیانو را دعوت کړه امکانات یې ورکړل د شاه زمان یو ورور یې را پاڅاوه شاه محمود یې درانه ورته ویلې چې راځه زه تا پاچا کوم شاه زمان لرې کړم دغه ته 2 کورنۍ په جنګ سره واچول شاه زمان یې پیړون کړ لږه خوا شاه شجاع پرې راوست کله شاه زمان به چې رنجیت سنګ ته ورته جنګ ته دغه ته ایران په مشهد و په هرات په دې حملې کولې همدغه چې کراکرا دوی ضعیف کړل او 2 کورنۍ منځو کې جنګونه سره جوړ کړل د پیغمبر خان زمان راپورته سوله محمد زیان بالاخره دغه دریم زوی دوست محمد خان واک اختیار ترلاسه کړ بیا بیرته بیا په دوی په لاس باندې شاه فتح خان په بند ټوټه کړ په شاه محمود باندې په همغه کس یې هغه راوستلی و هغه یې بیرته له صحنې لرې کړ شاه محمود قصه ډېره اوږده ده بالاخره خبره په دې سوله چې دا یې لرې کړل محمدزی کورنۍ راوسته دلته نو افغانستان کې روسانو افغانان پرېښودله جنګ د انګریزانو سره کله چې رنجیت سنګ راغی جنګ یې وکړ روسانو سره ډېرې زیاتې وعدې وکړلې دوست محمد خان سره وعدې باندې وفا ونه کړه بیا مکناټن راغی مخکې له مکناټن راتګه روسانو له وزیر اکبر خان سره د دوست محمد خان زوی سره خپله دوست محمد خان سره ډېرې زیاتې وعدې کړې وې دوی په دې کې بیا وعدو کې او چارې پې وکړه دلته یې ویکوویچ خپل سفیر هم راولېږه شیرپور کې کېنوه دا په انګریزانو ښه نه لګېدله مکناټن و او دی و دلته و چې رنجیت سنګ و حملې و جنګ شروع سه په د افغان او انګلیس لومړۍ جګړه 1819 کې شروع سوله په دوست محمد خان لاړن بخارا ته روسانو ته کومک سره نه کړ حکومت داسې و 14 کاله د مملکت کې جنګ و وزیر ابو خان تر هغه چې وزیر ابو خان د مکناټن مړ کړ فضا له دې خوا ارامه سوله بیا یې دوست محمد خان له بخارا نه راپرېښود چې راځي ته وزیر ابو خان 4 کاله حکومت کاوه تر هغه چې دلته اسیران ورته نیولي وو هغه یې کړی و یو جسور اتل و وزیر ابو خان
هغې دا یې مجبوره کړه روسان چې د پلار پرېږدي په ډېر زحمتو بیا داسې مشکل یې جوړ کړ چې افغانستان ته مستقیم رانیسي دی به لاړ شي د چترال له دې سیمې نه هند ته له هند یې بېرته انګریزانو ته تسلیم کړ هغوی معاهده مو سره امضا کړې وه دا یې بېرته راغی کله چې راغی بیا نو حکومت ارام څه و تر هغه چې بیا مشکلات جوړ کړل د شاه علي خان وخت و په 1809 کال کې دلته نو د انګریز له خوا نه یو کیوناري په نوم یو کس راغلی و او دې خوا نه دوی ورته ستالیتوف راوسته او بالاحصار کې ناست و دی دلته په شیرپور کې ناست و بیا یې سره افغانان په جنګ واچول انګریزانو سره کله چې مرستو ته شاه علي خان بیا ورغی مزار ته چې تا خو مومک مرستې کړې وې مرستې ونه کړلې او دی همالته مزار کې مړ شه د خپل ورور وزیر عبدالله خان سره په روضه د حضرت علي کې خارتوس پاس همالته مزار خدای دې وبخي دلته ګډوډیانې جوړه کړلې کله چې بېرته انګریزانو امیر عبدالرحمن خان له تاشکند راوسته دلته خو افضل خان اعظم خان حکومتونه و جنګ و جنګجال و ډېر زیات دلته مخکې له دې نه روسانو مختلف ملک الطایفي جوړې کړې وې د ایران په تفاهم باندې هلته یو ناصرالدین پاچا ناست و ده د هزاره پورته کړي وو او یو مفتي یې کېنولی و په نوم د میرزا شیرازي د فتوای ورکولې دلته غلام علي په نوم باندې یو کس راپورته کړی و د هزارستان پاچا یې کړی یو بل عظیم بیک نومېده دې خواته په شمال کې هم یو ډله جوړه کړې وه د شینواري خلک هم راپورته کړي وو نور ملا مشک عالم و نور کسان هم راماده کړي وو لوی یو جنجال یې جوړ کړی په افغانستان کې دا له څنګه چې دغه جګړه چې سوې وه د افغان انګلیس دین استفاده کړې وه په هر صورت باندې کله چې امیر عبدالرحمن خان راغی دی مجبوره و چې هر بغاوتونه آرام کړي دا کار وسو دلته مداخلې شروع کړلې خو امیر عبدالرحمن خان هم جسور پاچا و امیر هاني ورته ډېر هوښیار سړی و خدای د غیر کرامت کې ضیاء الملت الدین سره حضرت هغه د نقرس مرض باندې په ځوانۍ کې نه پوهېږم څو 50 کلن و وفات څه که پاتې وای د افغانستان یو پرچم که یو لاس یې که دغه سیستمونه څه تر ننه پورې کار کې دغه د جوړ کړي که د نظامي اردو و که مالي سیستم و که استخبارات سیستم و که پوستي سیستم و که د اداره کول و وزارتو سیستمونه و که پولیس سیستمونه و دا قصونه تر ننه پورې د ارګ څه ده و دا ټول قصونه د جوړ کړي سړکونه نقشې د واچولې په اول کې استفاده یې ډېره اعظمي وکړه د روسانو د انګریزانو نه د روس نه مې استفاده کوله خپل ملت ساته او شفافیت یې درلود خلکو ته حقایق ویلې جرګې کول دا پاک زرنګار کې د قصر او بیا پسې دغه ګلخانې ماڼۍ جوړه کړله د دغه کوله خلکو سره مشورې کوله ملایانو سره او خپل حکمرانان ډېر قوي کېنولي و انګریزانو بیا دې منچې نه څه کولی هغوی نه همیشه چې کوم عادت شوی و دا بالاخره دی په مریضۍ کې و دغه ډیورن هغوی پرې تحمیل که و د نور څه نه څه کولی تر اوسه پورې یو امضا د ده نشته هېڅوک نسي رایګه کوی وخت خبره خلاصه وه بیا به له د زوی سره په 1905 کې د له مسیح سره محمد خان سره په 1920 کې دا قصې بیا نه وي چې انګریزان کښېني دا معاهدې تمدید کړي که چېرې امضا سوی وای د ډېر کوښښ و په هر صورت باندې دلته هم روسانو رخنې وکړلې د ده په حکومت کې دا باعث دې څه چې هنري مارټین ډیورن دا د ډیورن کرښه په ده تعمیل کړي د ده پلار یې غوښتل امیر عبدالرحمن خان ته وعدې ورکړ چې امیر عبدالرحمن خان نه منلې وعدې ورسره مګر هغوی ته یو خطر جوړاوه کله چې حبیب الله خان راغی بیا یې هم همداسې داخلې شروع کړلې خو په هر صورت باندې اما الله خان راغی د اصلاحات شروع کړل کاروبار یې شروع کړ استقلالیت یې نیم استقلال وخت نیم خو خاوره خو په هند سره پاتې شو هغه وخت کې تر اټکه پورې ده چې کله حکومت کاوه روسان راغلله ده ته یې وعدې ورکړه ډېرې زیاتې توپک یې ورکړه تقریبا 1000 نیکولای توپک یې ورکړه 15 تیارې ورکړلې باروتو فابریکه یې ورکړه البسجات و شیانو ځکه دوی له هغه وخت کې له اتاتورک سره هم کومک کول امان الله خان سره هم شروع کړ دلته دا بس راغی
سفیر دی انګلیس ورته دا کارونه ښه نه دي دا ده او دا ده هغه ورسره په کشمکش او جنجال کې ورته لکه امیر عثمان خان په جنګ اچولی و شلی خان د انګریز سره په جنګ اچولی دروغو وعدو باندې او دروغو مسایلو باندې هغوی یې غوا کړله هغوی فکر چې ریښتیا هم روس ماته نږدې ده او کومک او دا او دا کې له انګریز سره ونښته کله د جنګ و بیا د دفاع نه کوله پرېښوده یې هماغه چې هغوی حکومتونه یې ختم کړل د بېنظمي و ضعیفي یې کړل عین امان الله خان پلار یې ولېږه فیض محمد خان دروازي و د خسرو طرزي و څو نور کسان و حیدرخان چرخي و محمد خان مومند و دا لاړل موږ سره داسې اخطار راکړ سوه د څه وکړو هېڅ کومک هېڅ چې ورسره ونه کړ ورته یې زما حوصله ورسره نه کړې جنګ ورسره وکړه هغه د جنګ نه سو کولی او نه تاوان و نه یې کاوه همدا و چې د سقاو زوی پرې راپورته سه امان الله خان یې وتښته او روس هېڅ یې ونه کړ را بس خبره به لنډه کړو د ظاهرشاه په واک کې بېطرفه سیاست و بیا هم روس ډېر دلته راغلي وو کومکو په نوم باندې کله به تونل جوړاوه کله به سالنګ تونل او کله به د مایپر برق جوړاوه کله هلمند کې کار کوه او کله په دې ځای کار کوه خو ظاهرشاه او شاه اوس هم دوی راتلل انګریزان امریکایان هم راوستله هغوی هم کار کوه یو بلان سیاست و تر هغه داود خان همدغه روسانو راجي کړه په دې کودتا په نوم باندې او ځکه ژمنې ورته وکړې چې زه یې سره کوم کله د کودتا وکړه ژمنه خبر سه د ورتلې ورسه غرب ته که هغوی د سره کومک ونه کړه موږ د سره ولاړ یو دا چې حرکت وکړه غربي هېوادو ته د وخته باید راپور ورکړه چې دی ما ته اول راغلی و ما نه لست اخیستی ده هغوی چې غربیان راوشاړه بېرته برجنوب ته برجنوب دی راوشاړه میز وهل سول هغه څه تاسو د ولي عبدالله هغه ولولئ یادداشت ټول جیران د سفر لیکلی ده د سړی بېرته راغی مایوس هماغه چې کومنستان یې پرې راوستله بې کفایته کومنستان چې راغله بې وخته کودتا و دا یې وکړله ساته یې نه سولی د رعیت و هغې هم نه د لیاقت هم نه درلوده ځکه دوی چې په جای داسې حکومت و هغه وکړي د روسیې ملاتړو سره یو نفر وزیر باندې شروع وکړله د ملا په نوم د خواني په نوم د بل په نوم د بل په نوم هر څوک دا چا مونځ کوه هغه یې مغاسه هماغه ورته صاحب خو دا د مجاهدینو پسې جوړه سولې روسان چې راغله نه دلته امریکا ورخطا سو رامنډه یې کړله همدا علت چې دلته بیا جنګونه واغسوله کله چې بیا روسان لاړله کومنستان هم لاړله مجاهدین راغله دغه وخت کې بیا نو همدغه مجاهدینو په نوم باندې چې کوم ټیکهداران لکه رباني وسلې هم ورکولې سړی هم ورته ورکولې پیسې هم ورته چاپولې دا جیفونه و سړی په دې باندې کورنۍ جګړې پیل کړې تباه برباد یې کړل دغه د جمهوریت په وخت کې هم دوی ډېر کوشش وکړ خو ډېر احتیاط نه کار واخیستل سه اوس بیا راغلي دي په رسمیت پېژنم ښه خو راسه نو دافعه راکړه سلا راکړه مهمات راکړه کومکونه وکړه پیسې ورکړه تر اوسه پورې چی کړي اصلي خبره همدا وه چې طالبانو ته وایم چې دا تاریخونه ما ته ښیي که چې هر واره دوی راغلي دي غرب سره موږ په جنګ اچولي وو جنجال جوړ کړی خپله بېرته پټ ناسته دا یې غواړي دا موږ ووهل سو وټکو ضعیف سو بې ثباته حکومت ورته نه وي چې دا د عایل نقطه یي دې ته خطر پېښ نه سي ځکه خپله دغه پخوانیو د سلاو کاله پروتوکولو پر بنیاد ورته نه سي راتلی غرب نه پرېږدي دا یې غرب نه پرېږدي دلته چې راسي دغه یو مشکل دلته ده اوس نو خیال متقي مسکو فارمات ته وغوښتی ده اوس یې په رسمیت وپېژانده بیا هند هم اوس په رسمیت پېژني و چین هم سفیر ورکړی ده ولته ایران هم کته پورته کړي دا نو خبره دا ده چې د زور په طالبان نه رسي ځکه طالبان د خطر احساسوي هم ایران چې هغه ایران ډارېږي چې کوم وخت دلته بیا قرارګاه د امریکا معامله ونسي یا کوم افراطي ډله رانسي بې ثباته نه کړي ایران او روسیه هم ډارېږي چې دغه مرکزي اسیا هېوادو ته کراکرا نه ننوځي او دا جونه خراب نه کړي ځکه تدارکات د خراسان داعش و دا شان شروع سوي دا کډوال مډوال چې راوتلي دي دوی نه استفاده کوي دوی ډارېږي چې هلته د غزې کې اوربن نو دا کېږي د اوکراین مسله حل کېږي که الاسکا یې کتلي دلته اوس یو اور بلیږي د هغه لپاره اوس وارخطا دي څه کوي خپله خو اوس نسي کولی چې حمله وکړي یا څه وکړي بیا نو امریکا او دوی به هم مشکل ورته جوړ کړي او خپله طالبان به دوی سره جنګ شروع کړي په امریکا غواړي چې طالبان زر ایسته کړي زر یې وډبوي ووهي دا مرتد دي اوس هم دا میښه چې په رسمیت وپېژنه موجبه او طالبان خوشحاله دي بس غله په رسمیت پېژن فلاني و الحمدلله و شکر تاسو که رښتیا رسمیت پېژندل غواړئ خو تا ته درته ویلي څه وکړه ورته خپل لورګانو مکتبونه خوښه کړه
اداره کې څو نفره غیر طالب هم کېنوه موقت اداره د لرې کې اصلاحات راوله دنیا د پرسنت پیژني که چا نه پیژني خو تا دلیل به خوښي چې دغه سمه دا کار وکړه دا رقم څه د بشر حقوق د پښو لاندې کوي یوه ډله ناستې وایي چې زه حکومت کوم تر اخر دومره تکې د ښار او جغرافیه ټوله تا ده ناست نه ما جهاد کوي ډېر خلکو جهادونه کړي دي ډېر خلکو تاریخ ټول مطالعه کوي ټول جهادونه صحیح چا داسې کار نه کړی د تا غوندې چې کېنه یا کوم جهاد یې کړی هلته دوه کې د تړون لاسلیک راغی دلته موږ ته وایي چا سره جهاد کړی اشغال نه خو تا وخوښه کړی خو 2001 کال کې ته حکومت وي خو تا موږ پرېښودلو لاړو وتښتېدل ډاره نه بې غیرته ته وتښتېدل اشغال ته دې پرېښوده پس د انتحاري کولولې او موږ سالانه د ځوانانو ځان قربانو په 2001 کې به دې قربان کړی و تا خو د خلکو تلویزیون ماتاوه اوس ولې تلویزیون ته ناست یې تو غلط سیستم روانه اوس هم موزیک آلات ماتې سبا ته خپل بیا ډول وایي د خلکو د وادو ویډیوګانې دې ماتې کړلې فلمونه دې مات کړه ورته د یادګاري خلک خپل لور ته ناست هلته پنجابي سره واده کوي تا ویډیو ورته نیولې دا خلک دې ویني که دا اوس هم هر څه ویني د امریکا سره د پروتوکول وکړه ورباندې وکړه اردو سره ټوپک نیولی او جنګ یې کاوه ولې دا اوس د انټرنېټ ولې قطع کړه ولې نه قطع کړه چېرې حیثیت دلته پرېښوده بېرته در باندې پیل کړه لکه په 2011 کال کې قطر کې د تیلو بیرغ ته پورته کړه قطر په دفتر کې د بیرغ پورته کړه بېرته څه کته کړه د کلمې سره در باندې کته کړه خو موږ ته خو هر څه معلوم دي ملت هم په دې باندې ټول پوهېږي نو دا اصلاحات راوله بالغ بیا منډې واچې فلاني فلاني ټول دنیا د په رسمیت پېژني یو ستاندرد حکومت جوړ کړه قانون جوړ کړه دا خو نه که ځکه اجازه نه لري په دوه کې ته بند کړي دي بیا دې خوا ته تا فامیل هلته ګراو دي ښه پې پوهېږي او خپله هم پروتوکول کې بند دي بیا روس سره څه کوې چې بېرته ملت پې تباه کوې ته په دې نه پوهېږې چې روس ستا په ګټه نه ده دی بیا داسې ځي له امریکا ته بیا زور ښیي او د 4 کلونه د هفتې ترې اخلي ولته پروتوکول ورسره لاسلیک کړی دلته اجازه ورکړه چې ورسره دا جغرافیه وساته زه مصروفه یم بیا دی اوس لږ زور ښیي غلط پنجابی راسي او مشوره ورکړي د ښکه رښتیا او بل ته نصر الله بابر راغی چې اسامه به کلک ساتي هغه ښه ټول ملک یې پرې تباه کړ اوس هم یو څوک راسي او هغه ورکړي چې د انټرنېټ قطع کړه ته خو سوچه مسلمان یې ته څنګه ده بیا قطع کړي بیا بېرته پرې شروع کړي خلکو ته تاوان او ضرر ورسي نفرتونه ایجاد کړي ما خو شخصا نور هم ډېر درته ویلي چې اصلاحات راولي نور نصیحت ته ضرورت نه ته نه اصلاح کېږي ته نس اجازه نه لرې قطعا اجازه د اصلاحاتو تغییراتو نه لرې که لرې لږ خوله وښوروه چې په دا خوله دې وهي که نه او څوک چې تا ته رانږدې سي لکه فاروق اعظم و یا بل چې هغه لږ زر اصلاحات شروع کړي هغه هم تا ته وایي چې نیسئ تا ته نه وایي خپله پاکستان عظیم نیسئ ته تر ننه پورې نه څه ووایه چې ډاکټر نجیب چا مړ کړه پاکستان نه که تا مړ کړه نفره ته په ګوته کړه خو دغه حال ده تا ته دغه ته ورته پښتنو یو اثر یو شی جوړ کړه خو نه مني پاکستان ځکه کوزې خو پښتانه بیا دې خواته رانسي ته ورته د ملاله چارو استیادې چې ملالې دي ته قبر یې هلته ته جوړې کړه چې څومره دې ډبوي پاکستان چې غاښونه خوله د ماتوي که دلته تا ونه ډبوي هلته د فامیل باندې څه کوي خو نه څه کوه دا کار نه د محمد هوتک هلته زابل کې خښ ته قبر یې ته ور جوړې کړله راځه دا کابل کې نږدې د صدرخان ناصري قبر جوړ کړه چې اصفهان یې درته ختم کړه ته ور د کونړ اوبو کې یو ګیلاس اوبه راتاوې کړه دې خوا ته څومره دې ډبوي بیا ناصر صاحب روسیې ته کله منډه کړم کله دې خوا ته منډه کړم منډې کوه ځه خو یو امکانات یو شی تر واخله هغه وخت ته روسیې پېژندنه تا ورته چې راړه فابریکه هم دلته نصب کړه برق هم راوله و یو څه کومکونه وکړه دافع هوا راکړه سلا راکړه مغه راکړه چې زه بیا وکړاسم د غرب سره زور ووم چې نیس یې ولی بیا کرا کېنه دا اساسي خبره د ګټو تاوان و اساسي خبره دوست و دښمن و روس موږ ته دوست کېدی نسي روس ذهن کې اچوسه چل روسان دي نږدې ستر شمالي ګاونډی د دوست ده ولا امریکا لرې دا او دا ده هېڅ بهرنی دوست نه ده خپلو ګټه پر بنیاد دوست ده هر چا چې په دې ګټي خو چون دا ماحول دغه جغرافیه او دغه سیستمونه له 1400 نه دا تر 40 کال د استوالي له تړون نه صلیبي جنګونه ختم شول دغه جغرافیه دغه سره تقسیم شولې 11 کې بیا سره کېناستله په 1980 کال کې بیا سره کېناستله تاریخونه ما تاسو ته ویلي دي په 1914 کې بیا سره کېناستله
په 1943 کال کې کریمیا کې بیا کېناستل، هغه د اوس بیا لاسکا کېناستل، همدغسې پټ کېناستل، یو شی یې کوله، بیا 9 کېناستل، 7 کېناستل، 3 کېناستل، 2 کېني. یو وخت کې کله به یو نفر خپله فیصله کوي، یو قوت وي، یو بلاک وي. دغه ته توجه وکړئ. بخښنه غواړم دوستانه چې ویډیو اوږده شوه، ځکه ما ورته دا ذهنیت خلاص کړ چې روسانو تاریخ د افغانستان کې په افغانستان کې مداخله کړې ده، تاوان رسولی، ضرر رسولی ده، نه یې غرب ته پرېښي وو، نه یې اروپا ته پرېښي وو، نه یې خپله چې کړي دي. که خپله جوړ کړی سي، شاید تاسو وایئ چې والله دا خو په انګلستان کې ناست انګریزانو ورته ویل دا خبرې وکړو، امریکا ویلي. خپله عقل لرئ، عقل ماغزه، ملت ته ماغزه استعمال کړئ چې کوم یو په ګټه ده همغه ته لاړ شئ. دوست دښمن وپېژنئ، چا چې ګټه درته رسوله هغه دوست ده، چا چې تاوان ستا دښمن ده. د پاکستان په خوله مه غولېږئ چې هند ما دښمن، هند ما دوست ده، ما سره ښه کوي، پاکستان ښه نه کوي. د غرب په خوله مه غولېږئ چې ترکمنستان ازبکستان تا دوست ده که دښمن ده، تاجکستان د سره شیرینک ده، تاجکستان د دښمن ده، ترکمنستان ازبکستان تا سره بد نه دي کړی، د دوستان ده. دې ته دوست و دښمن ته بیا دې ته ګوره. سعودي تا ته څه کړي؟ 50 کاله دغه سعودي په پیسو توزه سوی، ته تباه سوی، ته تکېدلی. کفر به دا کار نه یې کړی لکه داسې سره کړي دي. موږ یې څه کړو؟ خپله عربان څه کړو موږ چې موږ ته دا کارونه کوي؟ دین و عقیده دا جدا خبرې دي، په دې مه غولئ، تړل مه ورکوئ. ایران دوست، برادر، همسایه، همجوار، اسلام، همزبان، فرد لدنه لوی دوست دښمن، لدنه لوی دښمن، لدنه لوی منافق په دنیا کې نشته چې کوم فکري. له پاکستان هم دی خطرناک ده، ځکه پاکستان علني د سره کوي، دی پټ تا کوي. له روس ایران نه ځان ساتئ. چین مشکل نشته، چین سیاسي کارونه کوي، کنې لوی کمونست خو چین ده، مګر حقیقت ده چې هغه موږ سره نه کوي، خپله دوستي و په خپل اقتصاد په ګټه باندې کوي. هند هندو ده، افغانستان سره دوستي لري، ترکیه دوستي لري، ځکه خپلې ګټې پر بنا راځي ته مرسته کوي. دا وګورئ. امریکا هم چې ګټې خپل کار کې داسې مفسدینو غله کېناستل، هغه یې په جنګ واچو، طالب منډه کړله، جنګونه یې شروع کړل، پیسې یې ورکړې، هغه یې وکړه. دا د موږ ګناه ده، بلکل احتیاط ته. انګریزان هم چې راغله موږ سره کار نه و، موږ یې په جنګونو سره واچولو. تریلیون 3 تریلیونه ډالر د امریکا راغله دلته، اوس افغانستان پاریس اروپا جوړېده. غله کېناستل، غله یې راوستل، کېنول په تاوان د حاکم کړه. غله دومره بې غیرته بې حیثیته وه چې دا د اقل خپل وطن خاوره ته مو نه کتله، خپل نسل ته مو نه کتله. داسې کوده یې وکړه، وسایل ژوندی خلک غله ورته، دا غله خاندان ده، د غلا په وینو لوی سوي، دا بې شرمه بې حیا خلک. ځکه طالب ته نن وایم چې ته د ملت سره بد مه کوه، چې بیا نسل ته دې خلک به انتقام اخلي، بد ورته وایي، ته خو به ورک سې، مردار به سې. زوی ته د مسیح ته دښمني مه جوړوه په کلیو په افغانستان کې چې جای به نه لري. هغه پخواني زعیمانو پاچایان هم چې بد کړي دي، زامن یې تر اوسه جای نه لري دلته. د کومنستان اولاده ګوره، د رهبران دی، دا شاید ښه خلک وي، ښه فکر ولري، تغییر سوی، مانو خلک نه مني. دغه شیانو ته لږ احتیاط پکار ده. همدا خبره دې ما وه چې دوست دښمن پېژندل، ګټ او تاوان پېژندل، دې ته به ډېر زیات کار وسي او ډېر زیات هغه فعالون سي او له خپل عقل نه کار نور واخیستل سي. نو دې ته نه ګورو چې همسایه څه کړي دي، فلاني څه کړي، ده غرض کړی، هغه غرض کړی، جغرافیه مې داسې ده، اوبو سره نه یم، دا ده. هر څه ستا غټترین نعمتونه دنیا موږ لرو، دنیا غټترین نعمتونه معدنونه موږ سره دي، زراعت، د دنیا خواږي اوبه چې دنیا ټول سرمایه د سره، مګر موږ نه معدن استفاده وکړی څه نه زراعت او اوبو نه نسو کولی. که دغه مغزه او د عقل څه ته دا وهم، زه هغه وهم، ته دا یو زه دا یم. تمام ورځ همدغه د صاحب خارجي ته ورسمه چې ماته چوکۍ راکړي، قوت راکړي، حکومت همیشه پاکستان جوړ کړي. دا اوس هم بعضې نوکران ورغلي چې از پاکستان حکومت میخوایم، بیا چې راسي پاکستان د سیاسونو په شوارو مه غولېږئ، ملت ته هوښیار اوسئ. موږ همیشه دا خبرې تاسو ته کړي دي. ومن الله توفیق. ستاسو ورور عزیز مارج.